دا ورور سوال کړی دی، وایي ما په موبایل کې د قرآن کریم ایپ انسټال کړی دی چې زه په هغې کې وخت په وخت باندې تلاوت کوم. اکثر زما اودس نه وي، نو آیا زه موبایل راغستی شم او که نه؟ ځکه چې قرآن کریم بغیر د اودس نه مسح کولی نه شي. دې مسئلې جواب مختصر دا دی چې موبایل کې کوم ایپ وي د قرآن کریم، دا داسې نه دی لکه قرآن کریم چې سړی راخلي. د دې استعمال بلکل بغیر د اودس ته کولی شي، هغه ته راغستی شي. د دې حکم د مصحف نه دی، لکه څنګه چې عام مصحف د قرآن کریم راغستل او مسح کول هغه جایز نه دي. اگر که هغه په یو ورقه باندې یو آیات ولیکلی شي، نو داسې نه ده لکه چې ته قرآن کریم راخلي، مصحف راخلي. بلکل دا ته راغستی شي، موبایل استعمالولی شي او په دې کې